ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د ولسمشر غني لومړي معاون امرالله سالي هغه دوه ترافیک پولیس وستایل چې پرون یې له یوه کس سره شخړه کړې وه او د قانون ماتونې پر وړاندې مخې ته درېدلي وو. امرالله سالي له یادو دوو ترافیک پولیسو سره نقدي مرسته هم کړې ده. دوهم خبر: د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي کوم کسان چې 2 ورځې مخکې بامیان ولایت کې د چاودنو له امله ټپیان شوي وو په 3 هلیکاپټرو کې مرکز کابل ته د ښې تداوۍ په موخه نن ورځ انتقال کړي دي. دریم خبر: د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت به د جنیوا له کنفرانس وروسته فساد سره د مبارزې ولس ته د چټکو خدمتونو رسولو او روڼتیا زیاتولو په موخه د برېښنایي حکومتولۍ د ستراتیژۍ د تطبیق او په ډیجیټلي سیستمونو کې د پانګونې په برخه کې خپلې هلې ځلې څو چنده زیاتې کړي. څلورم خبر: د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نن له پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاب سره کتلي دي. د مصالحې عالي شورا وایي په دغه کتنه کې د سولې پر روانو خبرو او د هیواد پر روان وضعیت خبرې اترې او بحث شوی دی. پنځم خبر: 205 اتل قلی اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي تېره شپه ګډو ځواکونو د پنجوایي ولسوالۍ اړوند یارو کلا سیمه کې عملیات کړي دي چې په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا د نن ورځې خبري ټولګې به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.